عبدالله همدرد آگاه مسائل سیاسی. برای بحث بیشتر در همین مورد در برنامه با ما وصل هستند. آقای همدرد سلام به شما، با برنامه بسیار خوش آمدین. مذاکرات از 2 روز به این طرف جریان دارد در ترکیه میان افغانستان و پاکستان و خب امروز پیشنویس هم تبادله شده میان دو طرف. هم جانب افغانستان پیشنویس خود را با شرایط خاصی که داله ارائه کرده و هم جانب پاکستان. مواردی که توجه شما را جلب کرده در این گفتگو و پیشنویس کدام ها است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو ټولو ګرانو لیدونکو ته او ټولو ګرانو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا چې طالبان له پاکستاني پلاوي سره په استانبول کې ناست دي او دوی دغه د اوربند په اړه باندې مذاکرات په ډېر ښه ډول مخته وړي دي. زه فکر کوم هغه څه چې زما لپاره ډېر جالب دي او مهم وو، یو خو دا و چې په دا مذاکراتو کې باید په کوم قرارداد یا کوم هوکړلیک چې دوی کوي په دې کې د ډیورند کرښې ته باید بورډر ونه ویل سي یا سرحد ونه ویلی سي. دا ډېره مهمه نقطه وه چې دې ته طالبانو وروسته پام وکړ. دا مهمه نقطه وه. دومه نقطه مهمه دا ده چې دا اوربند چې کېږي که چیرې یوازې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ یا د طالبانو ترمنځ کېدی، نو په دې حالت کې پاکستان بیا په اسانه سره کولی سوی چې دا اوربند بیا مات کړي، په افغانستان بیا به یې تجاوز وکړي. پاکستان خپلو وعدو باندې معمولا وفا نه ده کړې او همیشه یې دا کار کړی ده، بیا یې هم دا کار کوي. ولې دا چې ترکیه او قطر هم په دې کې دخیل دي، د ناظرینو په حیث باندې د ترکیه او قطر هیوادونه په دې کې شامل دي. زه فکر کوم چې دا یوه ډېره ښه پرېکړه ده او د هغوی تر نظارت لاندې که د پاکستان او طالبانو ترمنځ اوربند کېږي، دا به د افغانستان په ګټه وي. او حد اقل که چیرې بیا پاکستان پر افغانستان هوایي برید کوي یا تجاوز کوي د افغانستان پر خاوره، نو طالبان کولی سي چې قطر او ترکیه د ناظرینو په حیث باندې نړۍ ته وړاندې کړي، هغوی د شاهدانو په حیث وړاندې کړي او ورته ووایي چې پاکستان زموږ پر خاوره باندې تجاوز کړی ده. په نړیواله کچه بیا طالبان کولی سي چې د پاکستان پر خلاف غږ اوچت کړي او افغانان بیا حق لري چې خپل غچ بیرته له پاکستان نه واخلي، هغه که د ډیورند د کرښې پر پوستو باندې وي، که پر دوی حمله کوي او که په داخل د افغانستان کې وي. ولې افغانستان ته پکار ده چې دا ډاډ پاکستان ته هم ورکړي او پاکستان هم باید افغانستان ته دا ډاډ ورکړي چې یو د بل په داخلي چارو کې دوی باید مداخله ونه کړي. طالبان باید د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي. که په پاکستان کې ټي ټي پی ده، هغه د پاکستان خپل داخلي موضوع ده، د پاکستان د خپل حل کړي. هغه ملامتیا د دوی پر طالبانو یا پر افغانستان باندې نه اچوي. که چیرې پاکستان خپل کمزورتیا احساسوي، دوی په داخل د پاکستان کې ټي ټي پی نسی مهارولی، نسی کنټرولولی یا له هغوی سره جګړه نسی کولی، نو دا بلیم گیم یا د ملامتیا لوبه چې افغانستان ته همیشه وایي چې په دې کې تاسې ملامت یاستئ، تاسې ټي ټي پی ته پناه ورکوئ، دا لوبه د نوره بس کړي. دا 50 کاله اوسو چې پاکستان دا لوبه له افغانستان سره کوي او افغانستان د پاکستان له کبله نه امنه پاتې سوی ده. نو هیله مې دا ده چې طالبان په دې کې لږ څه زیرکانه عمل وکړي او دغه کوم وړاندیز چې تاسې په خپل راپور کې ویلي چې طالبانو هغه خپله لومړۍ طرحه یا مسوده د دې قرارداد یا د دې هوکړلیک اماده کړی او پاکستان ته سپارلی او پاکستان دوی ته سپارلی، په دې هیله چې د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان ارضي تمامیت او د افغانستان د ولسونو ګټې او امنیت پکې خوندي واوسیږي. دې شیانو ته دوی باید ډېر زیات پام وکړي او له مصطلحاتو یا اصطلاحاتو سره چې کوم اصطلاحات په دې کلماتو کې دوی کاروي، حقوقي اصطلاحات، دا ډېر دقیق باید ولولي په ډېر دقت سره. که چیرې یو څه سند امضا کوي، داسې یو سند امضا کړي چې هغه بیا په راتلونکي کې د افغانستان لپاره د شرم وړ ونه اوسیږي بلکې د افتخار وړ اوسیږي. آقای همدرد، در یک بخش امی پیشنویسی که امارات اسلامی ارائه کرده به جانب پاکستانی اومده که پاکستان نباید حریم زمینی و هوایی افغانستان را نقض کند و همچنان به هیچ گروه یا مخالف اجازه نده. منظورش گروه های مخالف افغانستان است مثل داعش و دیگر گروه ها تا از خاک او کشور علیه افغانستان استفاده کنه. درست است در مورد حریم افغانستان شاید پاکستان بیاید تعهد بده که دیگر نقص نمیکنه، ولی وضعیت در پاکستان را میدانین شدیداً ناآرام و ناامن است. فکر میکنین حکومت پاکستان دیگه اونقدر حاکمیت داره که بیاید تعهد بده که خاکش علیه یک کشور دیگه استفاده نمیشه؟ په یوه خبره باندې باید موږ ځانونه پوه کړو، هغه دا ده چې پاکستان تل په قبایلي سیمو کې کنټرولډ انسرجنسي غوښتلې ده، یعنی هغه شورشونه یا هغه ترهګري ډلې چې دوی په خپله روزي، حتی د نړیوالو سره په همغږۍ باندې پاکستان همیشه دا کار کړی ده. د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د ترهګرې ډلې روزلې دي او دا د طالبانو لخوا چې کوم وړاندیز شوی ده، طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې پاکستان همیشه د افغانستان د مرکزي حکومت د کمزوري کولو لپاره
په پاکستان کې دا ډول ترهګریزې ډلې روزلې دي او همیشه افغانستان ته رالېږلې دي، ناامني یې رامنځته کړې ده. نو زه فکر کوم چې دا طالبانو ډېر ښه ټکی او مهم ټکی ورته ذکر کړی. پاکستان مجبوره ده هغه ډلې چې دوی په خپله روزي په پاکستان کې روزي یا د ډیورند په کرښه کې په قبایلي سیمې کې پاکستان دا ډلې روزي او افغانستان ته رالېږي، له دې څخه باید ډډه وکړي. زه فکر کوم پاکستان راځم اصل نقطه ته راځم است که خب پاکستان حالا یک کشور امن نیست و از توان حکومت پاکستان بیرون است مهار ناامنی در او کشور. وقتی حکومت حاکم نباشه به جغرافیاش، نتونه امنیت خودش را تامین بکنه، چطور تضمین بده به کشورهای دیگه که خاک از او کشور علیه کشور دیگه استفاده نمیشه؟ ګورئ دا ټي ټي پی خپل دا ټي ټي پی د پاکستان په واسطه رامنځته شوی، د پاکستان د آی اس آی ټي ټي پی نیست اینجا. راځم تاسو ته ټول بحث ته راځم. صرف یوازې ټي ټي پی نه ده، په سلګونو په لسګونو ترهګریزې ډلې دي په پاکستان کې چې هغه د پاکستان د ملیټري اسټابلیشمنټ او د آی اس آی لخوا روزل کیږي او هغه په همدې خاطر روزل کیږي چې پاکستان په پراکسي وار کې یا په نیابتي جګړو کې همیشه بریا ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې هم دوی په نیابتي جګړو کې بریالي شوي دي، د افغانستان حکومتونه یې چپه کړي دي. نو یو ځل بیا که چیرې دوی باوجود دي چې پاکستان ناامنه ده، صحیح ده، اوس په ټي ټي پی باندې دوی سل په سلو کې کنټرول نه لري. د پاکستان د حکومت پر وړاندې جهاد اعلان کړی ده، د پاکستان د حکومت پر وړاندې راپورته شوي دي. یوازې په ټي ټي پی که دوی کنټرول ونه لري، دا په دې معنا نه ده چې پاکستان نورې ډلې په لاس کې نه لري. پاکستان په لسګونو نورې ترهګریزې ډلې په لاس کې لري، له هغوی څخه دوی ګټه اخیستلی شي، هم افغانستان پرې نارامه کولی شي، هم په کشمیر کې جګړه پرې کولی شي، هم بلوچان پرې وژلی شي، هم په خیبر پښتونخوا کې پښتانه پرې وژلی شي. او بهانه به یې دا وي چې ګویا دا د داعش ډله ده، دا د ډي ټي پي ډله ده، دا یوه ډله ده، بله ډله ده. دا د پاکستان مکر ده او دوی همیشه له همدغه مکر او بهانو له دې هیلو څخه یې کار اخیستی ده. ګاونډي هیوادونه یې ناامنه کړي دي. موږ تاسې باید په دې باندې غلط نه سو او دا سوی تفاهم پیدا نه شي موږ تاسو ته چې پاکستان ناامنه ده او د دې توان نه لري. نه، پاکستان لا هم یو اټومي قوت ده، له نړۍ سره خبرې لري، له نړۍ سره لاس ورکوي، له نړۍ سره اړیکې لري او دوی لا هم کولی شي چې ترهګریزې ډلې وروزي او افغانستان ته راولېږي. بله دا چې د طالبانو دا غوښتنه اتمی است اما آقای همدرد توان زیر نداره امنیت خودش بگیره. در پیشنویسی که از طرف هیئت افغانستان ارائه شده به جانب پاکستان به کانال 4 جانبه هم اشاره شده که باید یک کانال 4 جانبه ساخته شود و هر کسی که موارد توافق را نقض میکنه به این کانال اطلاع بده. فکر میکنین این نقطه چقدر مهم است؟ دا نقطه هم ډیره مهمه ده، خو تاسو دغه بل ټکی چې تاسو ورته اشاره وکړه چې پاکستان اوس خپل ناامنه ده او د دې توانایي نه لري. پاکستان ناامنه ده، پاکستان په خطر کې ده، ځکه خو له ما او تاسو سره اوس کینی او له ما او تاسو سره اوربند کوي. بل دغه څلور جانبه کوم چینل چې دوی جوړوي دا زه فکر کوم دا ډیر ښه ده. دا ډیر ښه ده. تاسو خبرې همدرد صاحب د تاسو خبرې به تناقض لري ښکاره د یوې خوا نه وایي چې ټول وضعیت د پاکستان په کنټرول کې ده. په پاکستان نه ګوره ما تاسو ته څه ویلې، ګورې حتی ټي ټي پي تاسو ښیي چې دا د ایسای ډله ده. صحیح ده، ټي ټي پي هغه ډله چې مثلا د خپلو حقونو ته مبارزه کوي، دوی خپلې غوښتنې لري او دوی دي چې مثلا پاکستان د حکومت تر پښو لاندې ورول کړي. حتی دا نه منئ، د بلې خوا ته نه مثلا وایي صحیح ده چې پاکستان نه گورم این سوال مجبور من در فارسی جواب بدم، در دری جواب بدم که شما هم بهتر بفهمین بینندگان. نه، پښتو جواب کنید. نه امیر به فارسی جواب میدم. ببینید من گفتم که تی تی پی را پاکستان ایجاد کرده، حکومت پاکستان ایجاد کرده، فعلا که مخالفش بازی میکنه. پاکستان فقط خواستار ازی است که در ساحت یا در زمینای قبایلی کنترل اینسرجنسی داشته باشه یا شورش هایی که توسط خودشان کنترل شده بتونه او را میخواه. ولی چنین یک شورش را یا چنین یک گروه تروریستی یا جنگی را نمیخواه که علیه حکومت پاکستان جنگ بکنه. فقط کسی را دوجا میخواه که همونجا پشتونا را بکشه، در بلوچستان بلوچا را بکشه و تحت کنترل اینها باشه. فعلا تی تی پی از کنترل اینها میبرایه و در کنار تی تی پی اینها ده گروه دیگر تربیه کرده به خاطر امی جنگ های نیابتی که اینها همیشه در همو برنده هستند، هم به افغانستان را روان میکنه و هم به کشورهای دیگر. دیگه ای که طالبان چیزی را که میخواه این است که از پاکستان این را خواسته که این اوجا در پاکستان از گروه های دیگر علیه حکومت طالبان یا علیه امارت اسلامی حمایت نکنه. هدفشان فقط تی تی پی و گروه های جنگی نیست، هدفشان گروه های سیاسی هم است که پاکستان برایشان دوجا جلسات درست میکرد یا جلسات برشان تنظیم میکرد و یک استیج برش برابر میکرد، علیه طالبان صدا را بلند میکرد. هدف طالبان این چیز هم است، فقط از لحاظ جنگی نگفتم.
نو زه فکر کوم چې ان شاء الله دغه ټکی به تاسو ته واضح شوی وي. پاکستان کنټرول انسرجنسي غواړي، خو داسې انسرجنسي نه غواړي چې هغه د دوی د دولت په خلاف وي. یوازې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې جنگ روان ده، خو پنجاب او سند په قراره باندې خپل ژوند کوي. یوازې پښتانه او بلوچان پکې وژل کیږي په دې انسرجنسي کې، په دې شورش او په ترهګریزو ډلو باندې. هلته پنجابیان پکې نه وژل کیږي. بدبختانه دا زمونږ د ډیورنډ کرښې په تاوان باندې دا جګړه چې روانه ده. دا جګړه که څومره هم وسي، خواته هم پښتانه وژل کیږي چې په اصل کې افغانان دي. ډیورنډ کرښه د افغانستان ملکیت ده. موږ تاسو باید دا هېره نه کړو. او کله چې جنگ پنجاب ته ورسېده، بیا موږ تاسو ویلی شو چې پاکستان نه امنه ده. اوس خو بدبختانه ډیورنډ کرښه نه امنه ده، بلوچستان نه امنه ده، خیبر پښتونخوا نه امنه ده، او دا د افغانستان تاریخي قلمرو ده. د دې څخه موږ تاسو انکار نشو کولی. خیلی سپاسگزار حضورتان آقای همدرد.